د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او ځوانانو په مرکزي کرکټ بورډ نیوکه کړې چې له پکتیا سره د کرکټ په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبري ناستې پر مهال د کرکټ بورډ مسؤلین له پکتیاوالو سره په توپیري چلند تورن کړل. مدني فعال جمعه ګل افغان ویل چې د کرکټ بورډ لخوا دا ډول توپیري چلند ورته نور د زغم وړ نه دی او له کرکټ بورډ څخه خپل حق غواړي. کرکټ بورډ مرکزی ادارې د پکتیا سره تعصبي چلند وګړي څو کلونه زغم تر کومه حده پورې زموږ د کاپیت وګړي ولکه $50,000 ته منظور سی بیا 2,10,000 بور باندې مصرف کړل. دغه کار دیو لګړالو کار هم نه ده. کار بې کیفیته اشخاص بې کیفیته هماهنګي نه د څه معنا موږ په جدیت او قاطعیت سره د پکتیا ولسونه پکتیا ځوانان د کرکټ بورډ خپل حقوق غواړو. دا د سره واضح ووري رئیس جمهور د هم په دې باندې واضح د کرکټ بورډ په منبرانو کې په دې تغیرات راولي تر کومه پورې. دا د پکتیا هغه مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي دي چې نن په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ سیمه ییز دفتر او لوبغالی د اعتراض په ډول وتاړه. دوی د خبري ناستې پر مهال مرکزي کرکټ بورډ له پکتیاوالو سره په توپیري چلند تورن کړ او وایي هغه څه چې لازمه ده د کرکټ بورډ چارواکو پکتیا ته پام نه دی کړی او خپل ژمنې د عمل پر ځای هېرې کړې دي. موږ سره د انډور آوټډور اکیډمي واده سوی وه د دې جنې خاوره هم لسوی وه. د هغه دپاره بیا دوی ویلې چې په دې خاورې ټسټ باندې موږ دومره زیاته پیسې ولګولې. خاوره ټسټ سوې د هغه نه بعد د انډور اکیډمي ډیزاین له هغه خو څه کوې هغه وخت کې موږ ته 3D نقشه ښودل سوې وه. یو کلیپ راغلی 3D نقشه چې دا مطلب دلته به انډور اکیډمي جوړېږي دا به د ګراوند د پارکینګ او حساب کتاب په هغه وخت کې هغه باندې موږ غلط کړو. د هغه نه بعد د ولایتي شورا ځینې غړي وایي دغه ځمکه د سیمې د خلکو له لوري لوبغالي ته ځانګړې شوې خو که چارې په معیاري ډول ترسره نشي د ځمکې خاوندان به بیرته له کرکټ بورډ څخه همدا ځمکه وګرځوي. میدان چې کله کار شروع شوی و ولایتي شورا د نظارت په خاطر راغلی دی. بیا د کرکټ بورډ اعلی چارواکي هم دلته راغلي دي مګر اعلی چارواکو هم سترګې پټې کړې. موږ ته اوس هغه د ځمکې هغه کلیوال خلک هغه ولسونه چې په خیرات د ځمکه ورکړې وه کرکټ بورډ ته اوس بیرته دوی پوه شوي دي چې په دې کې یو تجارت وشو نو د کرکټ بورډ د شوی تجارت زغملی نه شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې پر کرکټ بورډ نیوکې کوي چې شاوخوا 2 کاله وړاندې کرکټ بورډ په یاد ولایت کې د زون په کچه د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه خو اوس په دې ولایت کې نیمه جوړ شوی لوبغالی هم خراب شوی دی.